السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ او خوشبویه ورځ مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرېږي. یو ځل بیا د نوي ویډیو سره درته راغلی یم. غواړم چې داسې طریقه درته وښیم چې کومه آی ډي تاسو غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ بغیر د ډېر اسونه هوسا طریقې سره. نو راځو ملګرو خپله ویډیو پیل کوو. لومړی به راشئ خپله یوه آی ډي ته. هر کله چې تاسو آی ډي کارولی نو په آی ډي کې د خپل پروفایل وال ته لاړ شئ. هر کله چې وال ته کیز به راشي نو په دا ځای کې به د سیټینګز پرایویټي به چې په دا ځای کې کلیک وکړئ. هر کله چې په دا ځای بیا کیز سیټینګ ده دا کیز آپشن چې وینئ زه به خپله نشانات ته وکړم. دا کیز سیټینګ باندې چې هر کله تاسو کلیک وکړئ ملګرو نو تاسو ته به دلته ډېرې آپشنونه شي. نو تاسو آپشن به کوم یو غوره کوئ؟ نو کیز لاندې به راځئ د کیز بېخ ته لیکلی دی اکاونټ اونرشیپ اینډ کنټرول. په دغه باندې اکاونټ اونرشیپ اینډ کنټرول په دغه باندې به چک کلیک وکړئ. هر کله ملګرو چې په دغه باندې کلیک وکړئ تاسو ته بله صفحه راشي. نو بله صفحه چې تاسو ته راشي دلته دوې صفحې دا ځای کې درې یو منټایزیشن سیټینګ ده، یو ډیکټیوي اینډ ډیلیشن ده او بل منیج یور انفارمیشن ده. ستاسو به انتخاب په منځنی وي ډیکټیوي اینډ ډیلیشن. دغه باندې چې چک ډیلیشن دا ځای چې انتخاب کلیک وکړئ دا منځنی ونده ډیکټیو په دغه باندې چې تاسو هغه وکړئ کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته به دوې آپشن راشي. نو دا مو چې لیکه دغه به تاسو چکي تاسو انتخاب به دغه یو. هر کله ملګرو چې دغه یو انتخاب کو نو دینه بعد به تاسو ته دوې آپشن راشي. دوې آپشن ډیکټیوي اکاونټ ډیلیټ اکاونټ. دا ډیکټیوي اکاونټ یعنی کوم چې فعالیت لري کوم چې نشان دی خپل ویني. یو ډیلیټ اکاونټ دی تاسو چې وګورئ چې خپل آی ډي ډیلیټ کړئ یعنی پرېښی ختم کړئ نو کیز آپشن به انتخاب کړئ. ډیلیټ نه چې هر کله کلیک کړئ د کیز نشان چې د خانه خپله ډاکه شي یعنی خپله پوست داسې کلیک چې وکړئ خپله بیا به چا وکړئ دغه ډیلیټ اکاونټ به تاسو انتخاب کړئ. بیا به چې کنټینیو باندې به چې انتخاب کړئ. هر کله چې د کنټینیو انتخاب کړئ تاسو به دلته چې راشي نو کنټینیو باندې دلته تاسو ته د کیپ منیجر ډیسکریپشن دا د ډیلیشن اکاونټ اند د ډاونلوډ یور انفارمیشن تاسو په داندې په چکی سو بیخ ته چکی ډیلیټ اکاونټ دا کیز بیخ ته ډیلیټ اکاونټ باندې چکی کلیک وکړئ. هر کله چې ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ ملګرو نو دلته تاسو ته بل څه ښکاري نو تاسو اکاونټ شي دلته تاسو د مو آی ډي چې جوړ کړی و دغه د مینې ژوند په اړه دلته به چې د کوم پاسورډ مې ورکړی دی تاسو پاسورډ دغه انتخاب کړئ. تاسو چې دغه پاسورډ ورته انتخاب مو چې کوم پایډي ته کوم پاسورډ ورکړئ دا پاسورډ به تاسو انتخاب کړئ. نو هر کله ملګرو چې تاسو دا آی ډي ته خپل حکیمه آی ډي پاسورډ ورکړئ نو تاسو دا آی ډي چې شي پرېښه ختم شي. نو دغه ډیلیټ اکاونټ دلته خپل لیکيرو انفارمیشن او ډیلیټشن دغه باندې چې هر کله نو تاسو اکاونټ شو پرېښه ختم شو. نو هر کله چې تاسو غواړئ چې بیرته فعاله کړئ دلته پسې طریقې په 10 یا 15 ورځې کې تاسو آی ډي چې وي ملګرو دا آی ډي چې د فیسبوک سره مخیز یا لمانځه لاړه شي نو تاسو هم کولای شئ چې همدې طریقې سره یو آی ډي ډېره په اسونه هوسا طریقې سره ډیلیټ کړئ. بله طریقه مې هم زده ده نو چې تاسو په دې طریقې سره ډیلیټ کړئ او ختم یې کړئ خو دا ډېره اسونه هوسا طریقه ده. نو بیرته ورځم د هغې آی ډي ته چې زه بیرته ورشم نو مو بیا زه ورشم بیرته هغې آی ډي ته چې مو ته څه لیکي. نو هر کله ملګري چې تاسو هر کله چې هغه ته ورشئ نو دلته تاسو ته کنفرم راشي دلته مخ لکه زه چې دلته لیکي کنفرم یور ایډنټي. نو دغه هغه آی ډي مې چې وه دا مې ریموو بلاک کړه ډیلیټ مې کړه. زه په اوک باندې چک کوم زه نه غواړم چې دا آی ډي بلاک شي زه فعاله ساتمه نو دغه آی ډي 15 ورځې بعد اینه وروسته پرېښه ختمېږي. نو دلته تاسو ته لیکلی کنفرم په دا کنفرم باندې به چک کلیک وکړئ یعنی زه غواړم چې دا آی ډي بیرته جوړه شي. دلته تاسو ته بله آپشن شي یو کینسل ډیلیشن ده یو ډیلیشن کنفرم ډیلیشن ده. زه به چک کوم کینسل ډیلیشن دغه کوم وړاندیز مې چې کړه زه دغه پرېښه زه نه غواړم چې دا آی ډي ته بلاک شي نو بیرته زه چک کوم جوړندانې زه بیرته هغې خپله پخوانۍ آی ډي ته ورغلم. نو ملګرو دغه هوسا او لنډه طریقه وه تاسو هم کولی شئ چې په دې طریقې سره خپله آی ډي
تل لپاره بلاک او د 15 او 10 ورځې وروسته چې کسې په دې نوم آی ډی به نه وي او پرېښه به د فیسبوک سره ختم شوي. نو ملګرو زما چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې لایک بټن هم وای او تر څو نور هم وګوري او یو څه معلومات ترلاسه کړئ او نورو ویډیوګانو لپاره پښتون افغان چینل مه هېروئ. ښه وخت درته غواړم. خوشحاله شیبې.